الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تبارك وتعالى: فإن فاءت فأسله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال النبي كريم صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما قدرمنو محترمو هیوادوالو د کونړ د ملي رادیو تلویزیون اوریدونکو لیدونکو د ریښتینې لار په نننۍ برخه کې تاسې سره د یو مهم موضوع او ارزښتمنې موضوع چې هغه عدل دی او عدالت دی په دې سره غږیږو. انشاءالله د عدل معنا او د عدل تعریف او پیژندنه او د عدل هغه معانی چې قرآن کریم ذکر کړي دي او هغه طرفونه او د عدل په باره کې د زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم تعامل او ښوونه او روزنه چې موږ ته کړې او موږ ته د دې نه څه پکار دي او که عدل نه وي څونه تاوان او زیان به موږ وینو. انشاءالله په دې باندې به سره وغږیږو. اگر چې دا وخت به کمی او دا به ډېره پراخه موضوع داسې موضوعګانو ته په ورځو ضرورت وي ځکه موږ ورته اړتیا لرو. راځو دې ته چې عدل څونه مهم او ارزښتمن دی. عدل د الله عز وجل په نومونو کې یو نوم دی چې الله عز وجل په خپل عادل ذات دی. الله عز وجل په اسماء الحسناو کې ذکر دی. الله عز وجل محبت د عادلانو سره او مقسطینو سره کوي. د الله فیصله د عدل ده، د الله گواهی د عدل ده. قائما بالقسط الله عز وجل فخپله فرمای ملائکه او اول العلم دا رایدی چې قائما بالقسط چې همیشه تن د دوی بیان او د دوی حکم او د دوی گواهی دا په عدل باندې ده. مؤمنانو الله عز وجل امر کړی دی په عدل باندې. الله عز وجل خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمای: قل امر ربي بالقسط. زما رب ټول حکمونه او امرونه هغه په عدل باندې کړی دي. رب العالمین د عدل په خاطر باندې یوه ورځ ټاکلې ده چې هغې ته یوم القیامه وایي، هغې ته ورځ د جزا وایي، هغې ته ورځ د عدل او د انصاف ورکولو وایي. ظالم راونیولی شي، تپوس دې وشي، زیاتی کوونکې، سرغړاو کوونکې، جنایت کوونکې، مجرم، مظلوم هغه چې زیاتی په شوی، حق یې غسل شوی، هغه ته انصاف ورکړی شي. دغه ورځ د عدل او د فیصلې ده. الله عز وجل د عدل د وجې نه ورځ د قیامت او په هغې کې حساب کتاب ودرولی دی. الله عز وجل فرمای: ونضع المواضین قسط لیوم القیامه. الله عز وجل فرمای د عدالت د انصاف تلی او وزنونه به موږ ودرو کیبېدو په هغه ورځ د قیامت باندې. دا بلته وي. مؤمنانو دا ډېره یو پراخه موضوع ده. الله عز وجل په قرآن کریم کې د دې ټول طرفونه چې عدالت په څه کې پکار دی، څومره مهم دی، هغه ذکر کړي دي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم هغه موږ ته ذکر کړي دي. راځو عدل علماء کرامو ذکر کړی دی. امام ابن العربي رحمه الله امام مدارک په خپل تفسیر کې ذکر کړي: العدل المساوات او التسویه. عدالت برابرښت ویل کېږي، موازنه جوړول، مساوات راوستل، یو شی د بل سره برابرول، د دوو منځ کې هغه بلا توفیره سمخ او سمون راوستل. همدغه رنګې هغه دې ته ویل کېږي عدل بین الافراط والتفرید، چې نه کمې وي او نه زیاتې وي. لکه زموږ د دین ټول د عدل دی والحمدلله. عیسویت او یهودیت کې افراط او تفریط زموږ په دین کې داسې نشته. مساوي، برابر او د عدل او د انصاف دین دی. همدغه رنګې په دې کې ظلم عدالت ضد د ظلم دی، جوړ دی چې یو طرف ته میلان وي د حق نه، د چا نه حق اخیستل وي، د هغې په مقابل کې هم راځي. تسویې په معنا هم راځي
همدغه رنګ کلمت الحق ته ویل کېږي د حق او د رښتیا او د تقاضا د چې د څنګه کومه واقعیت کوي او د واقعي او د پیښې سره خبره برابر هغې ته ویل کېږي. د حکمت خبرې ته ویل کېږي. همدغه رنګ علما کرامو دا ذکر کړي دي چې اعطاء الحق لصاحبه دې ته ویل کېږي. محمد ابن عاشور رحمه الله ذکر کړي دي چې دې ته ویل کېږي ورکول د حق دی هر حقدار ته خپل حق بیل دی نه چې په هغې کې کمې زیاتې وشي دې ته ویل کېږي حق دا هم حق دی. دغه رنګې د حق امام دامغاني رحمه الله ذکر کړي دي. هغه وایي چې من کله هغه ګورو نو قرآن کریم او په داسې په نورو ځایانو کې د عدل دغه شان یو څو معناګانې راځي او 5 وجوه سره راځي. یو هغه عدل دی هغه راځي په معنا د فدیې سره ولا يقبل منها عدل الله عز وجل ذکر کړي دي کله دې ته ویل کېږي. او دغه رنګې انصاف ته ویل کېږي، قیامت ته ویل کېږي، تسویه او برابرښت ته ویل کېږي او کلمت الشهاده کلمت التوحید لا اله الا الله دې ته ویل کېږي. اما علماء کرامو به د قرآن کریم د څېړنې هغه چې څېړلی دی او مطالعه کړی دی او هغه د کلمه د عدل او د قسط د راایستلې ده نو مشتق د دې مادې چې دی د عدل او د قسط دا په قرآن کریم کې چې ذکر شوی دی تقریبا 19 کرته ذکر شوی. معنا د دې چې ذکر ده د 21 ځله په قرآن کریم کې ذکر ده. د همدې نه موږ ته اهمیت د عدل او د انصاف معلومیږي چې ته ګوره قرآن کریم د الله عز وجل کلام دی او په عدالت او په انصاف باندې دونه تمرکز یې کړی چې 21 ځله د دې لفظ او د دې ماده راغلې ده او دغه رنګې 21 کرته د دې د معنا په قرآن کریم کې ذکر شوی ده. علماء کرام به ذکر کړي عدل هو مقام فی النفوس انه مستقیم. دا هغه شی دی چې په یو نفس کې الله دا واچوله چې دا شی برابر او سیده او حق دی دغه ته ویل کېږي. او دا د الله د نومونو نه یو نوم دی ځکه الله عز وجل یو طرف ته هغه خواهش او یو څه نشي اړولی په طرف د ظلم باندې چې فیجور فی الحکم چې هغه په احکام او دې کې ظلم وکړي. دې وجه نه د الله عز وجل فیصلې ټولې د عادل دي. عدل الحکم بالحق حق باندې فیصلې کولو ته ویل کېږي. عدل هغه څه ته ویل کېږي؟ عدل دې ته ویل کېږي او د خلکو نه عادلان چا ته ویل کېږي؟ المرضي قوله دا هغه چا چې قول الله خو خوښوي بندګان دغه قول او وینا خوښوي حکم هغه د عدل وي شهادت او بیان د حق وي. همدغه رنګې عدل استقامت ته ویل کېږي هغه چې یو طرف ته میلان نه وي لکه سړی وایي قضا و عدل دا قضا او فیصله د عدل وه. په مقابل د دې کې عدل راځي چې هغه د عدل ضد دی. عدل انصاف ته ویل کېږي. عدل تقویم شی یو شي سیده کولو ته ویل کېږي چې کوم طرف ته میلان یو که لږ یو که ډېر او ته سیده کړي. همدغه رنګې عدل حکمت ته ویل کېږي. عدل قسط ته ویل کېږي. همدغه رنګې عدالت او عدل د یو شي تسویه او مساوات ته ویل کېږي. او همدغه رنګې عدل ویل کېږي الامر المتوسط هغه کار چې په مابین د افراط او تفرید په دې منځ کې وي درمیانه روي چې ورته ویل کېږي. درمیانه روي ګزاره کونه چې لکه مه زیاتې کوه مه کمې کوه برابر وچلېږي دقې ته ویل کېږي عدل ویل کېږي. همدغه رنګې اعتدال او استقامت ته هم ویل کېږي چې مقابل کې جور او ظلم راځي د دې نه ځان ساتل. دا ټولې معناګانې چې یو بل ته نږدې دي قرآن کریم د عدالت دا معناګانې ذکر کړي دي. همدغه رنګې امام دامغاني رحمه الله ذکر کړي دي چې د عدالت معناګانې چې قرآن کریم ذکر کړي دا په دې څلورو معناګانو باندې راځي. یو هغه په معنا د چې قرآن کریم ذکر کړي دا هغه فدیه او انصاف او تسویه او قیامت او شهادت په معنا باندې. ابن العاشور رحم الله هم دغه ذکر کړي دي او داسې نورو ډېرو علماو. د عدل د اهمیت له پلوه او د عدل په باره کې چې علماو څونه ویناګانې کړي دي هغه ډېر زیات دي. صرف دا یو آیت امام ابن عاشور رحم الله ذکر کړی دی محمد طاهر بن عاشور رحم الله هغه د عدل معنا کړی اطاع الحق لصاحبه او بیا دا ویل چې دا آیت الله عز وجل ذکر کړی ان الله یامرکم بالعدل والاحسان. هغه دا وایي چې دا آیت چې دی یو جامع آیت دی په بیان د حقوقو د خلکو کې او یو جامع اصل دی هغه د اصول د شریعت دپاره چې په اصول د شریعت داسې الله عز وجل نازل کړي دي او رالیږلي دي چې د ټولو حقوق پکې بیان شوي دي او د عدالت دي.
امام حسن البصری رحم الله ذکر کړی دی چې دا آیت د قران کریم چې دی جمع لكم الخير كله والشر كله، دی آیت تاسو ته خیر او شر ټول جمع کړی دی. همدغه رنګي هغه وایي چې دا آیت چې دی فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا الا جمع، د الله بندگی او د الله عز وجل د خیر کارونه او د الله ته د تقرب او د نږدېکت شیان چې دي څونه بندګۍ نه دا نه دي پاتې شي مګر عدل او احسان چې د کلمه د آیت کې ذکر دی کې جمع دي. او بیا وایي چې وما ترك شيء من الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله الا جمع، دې آیت کې الله عز وجل منکر او بغي او فحشا ذکر کړي، یو ګنام په مقدس مکه نه پاتې کیږي او جنایت او جرم مګر هغه په دې کې راجمع دي. د دومره جامع آیت دی. عبد الله بن مسعود ویل اجمع آیات فی القرآن لخیر یتمثل ولشر یجتنب، دا هغه آیت دی د قرآن کریم چې ډیر جامع دی د هر یو خیر د پاره چې د هغې باندې ځان جوړ شي او د هر شر د پاره چې د هغه نه ځان وساتلی شي. مؤمنانو د عدالت د اهمیت لپلوه چې دا څومره مهم دی زه به دا ذکر کړم. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي که عدالتونه او انصافونه خراب شي نو ډېر لوی تاوانونه به دا خلک وکړي او هغه دا دي لکه مثال بېعدلي راشي په تل او میزان او طول او پیمانه کې خلک په دې کې بېانصافي وکړي، بارانونه به الله عز وجل ودري، دا اوس چې وچکالۍ نه دي او عذابونه دي او ګرمۍ نه زیاتېږي. نو عبدالله بن مسعود رحمه په هغه وخت کې دا ویلي چې اذا بخس المیدان وحبس المطر او القطر، کله چې دا پیمانې او طولونه کمیږي او په دې کې درغلۍ نه شروع کېږي ګوره د الله رحمتونه بارانونه به ودرېږي. لکه د یو مثال په طور نن ته بازار له ورشه دغه د لسو دړیو او د من په نوم باندې چې کومه تروړه او بوجۍ د وړلو تو اخلي هغه اته څولېخه اته څولېخ نیم ده، په دې کې یوه دړۍ یا نیمه یا 2 کیلو دا کمیږي. ولې دا تاجران یې کمی دوی ګټه په دې کې او دا تاوان دی، د ایمان تاوان دی. دا دغه رنګې که غوړې اخلي هغه په یو څه کې کمې دی، خلکو ګټه په دې کمښت کې کتلې ده او دا حال دا دی چې دا د ځان تباهي ده. همدغه رنګې عبدالله بن مسعود نور شیان هم ذکر کړي و هغه دا دي واذا کسر الزنا کسر القتل ووقوع الطاعون، مرضونه طاعونونه قتلون چې ډېرېږي دا د زنا وجې د بدکارۍ. واذا کسر الکذب کسر الحرج، جګړونه جګړې چې زیړېږي او د خلکو کې دروغ او واده خلافین او دا ډېرې شي. عبدالله بن مسعود دا هم ویلي اذا كان الامام عادلا، کله چې امام عادلي ای خلکو فله الاجر، د هغه دپاره اجر دی، وعليكم الشكر په تاسو باندې به شکر لازم دی. واذا كان جائرا فعليه الوزر، که یو حاکم او امیر دا ظالم وي ګوره په هغه ګناه ده، وعليكم صبر په تاسو باندې صبر کول، تاسو به صبر زندگی به تیروي. نو غرض دا دی چې منګه هغه وخت به شاکرین بندگان د الله جوړیږو چې موږ باندې نیکان عادلان مقرر وي. همدغه رنګې عمر رضی الله تعالی عنه له یو سړی راغی او ورته ویلي چې په دې مدینې په دې بازار باندې که یو داسې څوک مقرر کړي چې د خلکو په طول او پیمانه کې لږ پام کوي چې کمې ونې کړي، هغه ویلي ما داسې څوک مقرر کړي دي چې هغې کې چا هم نقصان کړی دی او سرغړونه یې کړې، رب حلا کړي دي او رانیولي دي. وایي څوک دی؟ وایي دا تله ده او پیمانه ده که نه، په دې کې رب العالمین قوم د شعیب حلا کړی دی، همدا د دوی دپاره کافي دی او پولیسو ته حاجت نشته دی، د دې نه د خلک ویرېږي. همدغه رنګې امام ابن خلدون رحمه الله هغه دا ذکر کړي دي وایي ان اول اسباب الزوال الدوله زوال العدل، د یو دولت زایله کېدلو لومړنی سبب دا دی چې عدالت پکې ختم شو. کوم دولت کې چې عدالت ونړېده، انصاف ونړېده، هغه دولت به نړېږي. ولکه دا کشرانو کې وي، په ځینو ادارو کې وي، خو دا د دولت په جامعه کې چې کله دا راغله دغه د دولت د زوال سبب دی. دغه رنګې امام ابن خلدون رحم الله دا دغه ذکر کړی دی، یوه قاعده ذکر کړې ده، هغه دا ویلی دي وی لا دوام للخلافة مع الجور، وی د یو خلافت او حکومت دوام او دایمېدل به نه د ظلم سره، ولا زوال للخلافة مع العدل، او هغه خلافت او دولت به نه زایل کېږي چې په هغې کې عدل وي. د دې وجې نه د علماؤونه تپوسونه شوي چې د عثماني خلافت د نړېدلو دورونه چې ونړېدل او دغه دورونه یې لاړ، د دې لاملونه څه ډېر امور یې ذکر کړي دي. یو د اجانبو را داخلېدلو مسلمانانو ته چې هغې حقدونه او حسدونه او کینې کول او رازونه هغه ویستله او دغه رنګ فسادونه یې کول.
دوم دا دی چې د لویانو کارونه کشرانو د کشرانو مشرانو له ورکړه نااهلو ته بعضې کارونه وسپارلی شو. بل سبب یې وله دا ذکر کړی دی چې بېعدالتي راغله. نو دې وجې نه عدالت دومره مهم دی مؤمنانو چې الله عز وجل ورکړي نظامونه او دولتونه او خلافتونه چې مؤمنانو له ورکړي او ټولنې جوړېدل. که عدل دا به دایم وي، که عدل نو دا به الله مکبې نړېږي. نو دې وجې نه دا دونه مهم دی. د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او دا مبارک حدیث ذکر کړی دی د ابي هريره رضی الله تعالی عنه حدیث دی په صحیحینو کې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. و الله عز وجل د عرض سوري لاندې په هغه سخته ورځ باندې و کسانو له ځای ورکړي، نور سوري به نه مګر د الله د عرض سوری به. الله دې موږ تاسو ټول په هغې کې نصیب وکړي. په هغې کې لومړنی سړی دا دی امام عادل، هغه امام هغه واکدار او مسؤول چې عدالت والا دی. هغه له الله عز وجل هلته د سوري لاندې ځای ورکوي. هر هغه چا ته چې الله عز وجل یو واک وسپاره، که لږي که ډېري مؤمنانو، خو دا چې مسؤوله ګرځول شوی دی او دې کې د عدالت وکړه دا بلته. د دې وجې نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا هم ذکر کړي دي هر هغه څوک من استرعه الله، هغه څوک چې الله عز وجل یو راعي وګرځوي، مسؤول یې وګرځو او ده به خیرخواهي ونه لټوله د خپلو رعیت دپاره، خیرخواهي او نصیحت او جلب د نفع او دفع د ضرر یې دې ونه کړله د دوی نه، او دغه رنګې د دوی دپاره عدل ونه که، دا به مړ شي په هغه وخت ما ورځ باندې چې دا به خیانت کوونکې، درغلي کوونکې او لوی غادر او خاین به د خپل رعیت سره او په قیامت کې به د رب سره مخ شي او د ده کې به جنډه د خیانت ولاړی. الله عز وجل دې موږ او تاسو وساتي. همدغه رنګې عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی ذکر کړي دي ان المقسطین، انصاف کوونکي بندگان چې دي عند الله د الله په وړاندې باندې به علی منابر من نور، د نور په منبرونو به امام هغه ډېره سخته ورځ ده، لمر به راکته شوی، خلک به خولو کې ډوبي. خو ته ګوره هغه څوک چې عدل او د انصاف والا دي الله هغو کوم مقام ورکوي؟ د الله عز وجل سره نږدې د نور په منبرونو باندې به وي. د نور په هغه خلک دي الذین یعدلون فی حکمهم، دوی کې فیصلې کوي، که خبرې کوي، دې کې ټولو کې عدل کوي. و اهلهم او په اهل کې چې د اهل دی هغه څوک چې د دوی د لاس لاندې په هغو کې دا عدل کوي. وما ولو هغه څه چې دوی ته سپارل شوي دي، کوم څه چې ور وسپار وظیفه ده، دنده ده، کار دی، په دې ټولو کې عدل او انصاف کوي، د ظلم زیاتي نه ځان ساتي. دا خلک به د نور په منبرونه الله عز وجل دغه خلکو موږ او تاسو راولي. صحیح حدیث د امام مسلم رحم الله ذکر کړی دی. همدغه رنګ یو بل حدیث کې راغلی دی عیاض بن حمار رضی الله عنه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واوري اهل الجنه ثلاث، وای جنتین خلق چې دي دا درې قسمه خلق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ذو سلطان مقسط موفق، یو هغه د واک والا سړی دی چې عادل دی او دا خلکو ته کارونه جوړونکی دی، اسباب برابرونکی دی، هر سړي سره نرمي کوونکی دی. ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذي قربا ومسلم، بل هغه سړی دی چې نرم سړی دی، په هر چا یې زړه خوږیږي، د خپلوۍ د والاو باندې، خپلوانو باندې، هر مسلمان باندې. دریم وعفیف متعفف ذو عیال، دریم هغه سړی دی پاک دامن دی، پاکي خوښه ده، غلا، دوکې، زنا، غلا، چور، چپاول، پټو، خیانت د دې ټول نه پاک دي، د هرې بدلمنۍ نه پاک دی او په زوره ځان پاکي، د سوال نه ځان ساتي، د ګدایي نه ځان ساتي او بیا هم دې حال ته دا حال هم په ځان تېروي، دا صفت هم کې ده. ذو عیال خول د بال بچم دی. دقسې خلک چې د مؤمنان د جنتینو والا دي. ګوره صحیح حدیث د امام مسلم رحم الله ذکر کړی دی. همدغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې هغه ذکر کړي ان المقسطین عند الله على منابر من نور، د نور په منبرونو به عن یمین الرحمن، د رحمان ذات عز وجل خي طرف ته به الله عز وجل دغه مقامونه زموږ او ستاسو نصیب کې مؤمنانو. په هغې کې هم دا الذین یعدلون فی حکمهم و اهلهم وما ولوا، دا په خپل فیصلو کې، واکونو کې، په اهل کې او دغه رنګې څه چې سپارل شوي دي په دندو کې، هغه ټولو کې دی عدالت کوي. مؤمنانو موږ ته د الله د نبي صلی الله علیه وسلم دا ښوونه شوې ده او حکم شوی دی چې هر هغه چا کې چې عدالت والا وي، که عالم دی، که قاري دی، که یو مسؤول انسان، د هغې به موږ ډېر قدر او احترام کوو، د عدل والا. دا شرط پکې ذکر کړی دی. ابي موسی اشعري رضی الله تعالی عنه ذکر کړي رسول الله فرمایلی صلی الله علیه وسلم ان من اجلال الله، یو د الله د لویي او د عزتونو نه دا ده که دا کارونه تا دې وکړه او دا دې پر ځای کړه او دا صفت درکړه، داسې دی لکه تا د الله عزت وکړه، د الله لویي دې ادا کړه. اکرام ذي الشیبه المسلمي، د هغه مسلمان چې سپین روبه او سپینو ډکه خاوند دی،
په ګیره سر کې سپین د هغې عزت او درناوی دی وکړو تا د رب وکړو عز وجل. وحامل القرآن غیر غال فيه والجافي عنه او هغه څوک چې د قرآن حفظ د قرآن علم شرعي علمونه وسدي خو ګوره په هغې کې غلو نه کوي زیاتې نه کوي په دې کې والجافي عنه د هغې نه جفا کوونکی نه دی چې قرآن او حدیث علمونه مو سره دي قرآن اوس زده کړه مو سره د هغې باندې پخې ږدي د هغې نه خلاف روان دي عمل یې هغسې نه دی داسې انسان نه د دې خلکو قدر چې چا کوو. وإکرام ذو سلطان مقسط او بل هغه د واک والا انسان امیر باچا چې هغه عادلي د دې خلکو قدر کول درناوی دا د رب درناوی او عزت او لویي ادا کول دي. ته ګوره مومن داود شریف په سنن کې دا حدیث ذکر دی مؤمنانو دا دنیا به الله عز وجل نه ورانوي دا به همیشه کوي تر هغې پورې چې په دې کې عدل ځکه په عدل پیدا ده د عدل دپاره ده او په عدل جوړه ده بیا به د دې دنیا اخرنی حالم د عدل کېږي ولو که ډېر ظلمونه په دې منځ کې راشي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لو لم یبقى من الدنیا الا یوم که د دنیا نه یوه ورځ په ختم پاتې شي که نه او نو بیا په دې کې دا دي وایي چې ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواتي اسمه اسمي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل به دا حالت راولي که یوه ورځ مي الله عز وجل به دغه یوه ورځ اوږده کړي او برکت به پکې واچوي داسې یو سړی به الله عز وجل را پیدا کړي او را به ویلي چې نوم به زما د نوم سره برابري د پلار نوم به زما د نوم سره برابري او دا به دا ځمکه هغه د عدل او د انصاف نه ډکه کړي که معمولت ظلما و جورا لکه څنګه چې د ظلم او زیاتي نه ډکه وه. همدغرنګې حدیث د ابوهریره رضی الله تعالی عنه کې راغلی دی چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم قسم خوري زما د په الله په ذات قسم زما روح د هغه په لاس کې دی چې لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزع ويفيض المال حتى لا يقبله احد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای نږدې ده چې په آخر وخت کې عیسی علیه الصلاة والسلام الله راکته کی دا به فیصلې د عدل کوي صلیب به مات کی خنزیر به قتل کی جزیه او ټکسونه به ختم کی مال به دوم نه ډیر شي چې یو څوک به چاله ورکوي بیا به نه اخلي. مؤمنانو عدل ډیر لوی شی دی الله عز وجل د زمنګ شریعت په عدل باندې نازل کړی دی د دې لپاره چې موږ او تاسې عدل وکړو موږ او تاسې عدالت پلی کړو او د بې عدلۍ او نه هغه ځان وساتو هغه معناګانې لکه موږ چې په پیل کې ویلې چې قرآن کریم په هغې باندې یادونه کړې یو دا دی شهد الله انه لا اله الا الله د الله عز وجل ګواهي دا د عدل ده الله عز وجل دا بیان او فیصله او حکم کړی دی ان لا اله الا چې الله یو دی ملایکې اولو علم قائما بالقسط چې دا ټول بیان د عدل او د انصاف دی. همدغرنګې الله عز وجل موږ ته فرمایي ان الله یأمر بالعدل والاحسان الله عز وجل امرونه ټول په عدل او احسان کولو باندې دي. همدغرنګې الله عز وجل فرمایي کله چې فیصلې کولې د عدل کوي الله عز وجل فرمایي چې چېرته مؤمنان نه دوه کسان سره په جګړه شو نو فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا تاسو د هغوی په منځ کې فیصلې د عدل وکړي او انصاف کوئ الله د محبت کوي د انصاف کوونکو سره. الله عز وجل فرمایي که کله هم تاسې اخیستل خرڅول کول هغه په عدل کوئ او انصاف سره لیکل وکړي یو لیکوال دی لیکل هم په عدل باندې وکړي وليكتب بینکم کاتب بالعدل. الله عز وجل دغسې فرمایي چې یو د عدالت نه دا ده چې هر هغه څوک د چې شي مسلکي او ماهر دی هغې دنده وظیفه ده او پویه دی هغه ته وسپارلی شي امانت خپل اهل ته دا عدل دی. الله عز وجل فرمایلی دی دغه شان دی الله عز وجل ذکر کړي وای چې وعد الامانات الى اهلها امانتونه خپل اهل ته وسپارئ او دغه رنګي وای دا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل فیصلې د عدل کوي. الله عز وجل موږ تاسو ته وای چې کلم بیان کو گواهیم کول وعظم کو په عدل باندې کوي یا ایها الذين امنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو کدا خبره دا گواهی دا بیان پستا په نه پس باندې او زیته او د کې زملامت مدا عدل دی کپلار کې دی ورور کې قوم ته پلار ولې دي ته ونه ګوري چا خفغان ته ونه ګوري مؤمنانو دا سړی وکي دي ته ویل کېږي عدل. همدغه رنګي الله عز وجل موږ تاسو ته داسې همیشتن گواهی او بیان د حق کوي او تر دې پورې که چا سکینه او دشمنی دې تېره شوې وه خو که ضرورت د بیان راغی داسې نه چې حقینه دې تا مجبوره کړي دې ته او حق پټ کړي هېڅکله به داسې نه کړي. الله عز وجل فرمایلی دي چې ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی همې کینه دې تاسو مجبوره نه کړي په بېعدلۍ باندې او عدالت کوئ دا تقوا ته نږدې دی. دا آیت نازل شوی په باره د ابن کثیر رحم الله ذکر کړي چې خلکو د عمرې نه مشرکینو منع کړل
بیا چې کله هغوی ایمانونه راوړل دوی عمرې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویل یا رسول الله موږ بیا منې کوئ نه د آیت راغی مې منې کوئ. یا بل یو روایت کې راځي حاتم بن هند البکري هغه راغی او د مدینې په هغه وخان او په دې باندې هغه دغه حمله وکړله. نو په دې منځ کې چې هغه ویوړل بیا دا راغلی حج له رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اواز یې واورېد چې دا دقې سړي اواز دی چې رای اوس همغه وخان مو سره یا رسول الله د وابې خلو منې به کو دا آیت راغی چې نه مې منې کوئ زموږ د عدل او د انصاف دین ته وګوره چې دومره د عدل او د انصاف دین دی. داسې په ډېرو ځایونو کې الله عز وجل موږ او تاسو ته ویلي دي وإذا قلتم فعدلوا چې وینام کوله د عدل کوي د عدل وینا دروغ نه ساتنه د ځان زیاتینه ساتنه ده دغه رنګي د انصاف خبره ده د امر بالمعروف خبره ده قرآن او شریعت برابر خبره ده اجر خبره ده د انصاف دا ټول دي په تله د میزان کې عدل کوي. همدغه رنګ مؤمنانو هغه څه ویناوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي موږ او تاسو ته دغه د ژوند او داغه د تعامل د عدالت یو څو بیلګې به سره واورو چې زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د عدل داسې ناشنا فیصلې ذکر شوي دي. یو روایت کې راغلی هغه نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه فرمایي وای نحلني ابي نحلا زما پلار ماته یو تحفه او ډالۍ راکړه چې راکړه زما مور ورته ویلې چې هغه عمره بنت رواحه په نوم باندې وه ته به ځې په دې باندې به رسول الله ګوايه کوې او خبرې به یې ورغې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې تا د خپلو بچو ټول له داسې کړي دي وایي نه وایي ته ویلې د الله بندګۍ اتقوا الله واعدلوا فی اولادکم د الله نه یره وکړئ په خپل اولاد کې عدل وکړئ. ای مؤمنانو چې د الله نبی فرمایي د الله نه یره وکړئ په اولاد کې عدل وکړئ هغه دا دی د نارینه بچي او د لورګانو ترمنځ توپیر مه کوه په ډوډۍ کې مه کوه والله العظیم کله موږ دې ته وګورو تاسې وګورئ زموږ ستاسو په ښادیانو خوشحالیانو کې لومړی ډوډۍ نارینه وله ورکوي پاتې شونې ډوډۍ چې خراب او د هغوی جوټه هغه به یې زنانه وله ورکوي. الله فرمایي داسې مه کوئ مؤمنانو اولادونه هغه موږ د ځان نه جدا کوو څه چې پاتې شي وایي هغوی به الله عز وجل د الله نبي څه وایي هغه داسې وایي اتقوا الله واعدلوا فی اولادکم په اولادونو کې عدل وکئ. په نارینه بچي باندې موږ تعلیم کوو په زنانه یې نه کوو په جنۍ ولې نه کې د الله بنده هېڅکله دا ظلم به نه کوو د الله نبي صلی الله علیه وسلم دا موږ ته ویلي دي اتقوا الله واعدلوا فی اولادکم. او بیا ویلې لا اشهد علی الجور هلکه بشیره زه په ظلم باندې ګوره ګواهي نه کوم وایي نعمان وایي فرجع ابي فرد تلک الصدقه دغه صدقه چې په ما یې کړې وه او دغه تحفه یې بېرته واپس کړه. دې کې موږ او تاسو ته لوی درس دی مؤمنانو د عدل خبره کول د عدل دا صدقه ده. حدیث کې راغلی دی د بخاري روایت د ابي هريره فرمایي چې کله یو بنده سبا کې په هر جوړ باندې د صدقه ده او دغه صدقه یو په دې باندې خلاصیږي یعدل بین اثنین صدقه که یو سړی راولي دوه کسانو منځ کې د خیر خبره وکړي د عدالت دام صدقه ده په دې خلاصیږي. همدغه رنګ یو روایت کې راغلی دی د عباده بن صامت رضی الله تعالی عنهم هغه وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړ په څه باندې بیعت وکړو په دې على السمع والطاعه چاره خبره به اورو منو به طاعت به کوو فی العسر والپاسانه او په سختۍ کې والمنشط والمکره په خفګان او دغه رنګي په سختۍ او تنګۍ ټولو کې وعلى اسرة علینا او بل به په ځان غوره کوو ولا الا ننازع على امر اهله او چا چې بیعت کړی او دغه نه به بیعت نه وباسو څوک چې د چی مستحق دغه نه به هغه نه اخلو وعلى ان نقول اينما كنا او موږ به همیشه حق ویو او هیڅکله به حق نه پرېږدو او لا نخاف فی الله لومة لائم او موږ به د چا نه نګیرو. امام النسائی رحم الله صدا ذکر کړی دي چې وعلى ان نقول بالعدل اين كنا کوم ځای کې چې موږ به د عدل خبرې کوو د عدل وینا به کوو بې عدلي به هیڅکله نه کوو. امام النسائی رحم الله حاکم په مستدرک کې دا روایت د عمار بن یاسر رضی الله عنه ذکر کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ دعا دا به دعا کوله اسالک القسط في الفقر والغنى واسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. رسول الله صلی الله علیه وسلم بویلی الله عز وجل عدالت او انصاف او درمیانه روي دا نزغواړم په مالدارۍ کې په غریبۍ کې په خوشحالۍ کې والعدل في الغضب والرضا په غصه او په رضا کې په ټولو کې نه چې تر ناراضي او مان د رضا خبري وشي. مؤمنانو د عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ خلیفہ دی او تیریږي یو بوډا يهودي دی خلکو ته لاس نیسي او سوال کوي د باندې ټیکس دی او د ټیکس د خلاصولو توان نه لري څه پیدا کړو نور کم دی وای ولې داسې کې هغه ویلې چې ټیکس را باندې زیات دی او نور وس مې نشته سوال کوم چې دا پوره شي ورکې هغه ویلې او ته ودرېد او سخت خفه شو وای والله ما انصبنا وای موږ تاسو انصاف نه دی کړی هغه مشهوره خبره وکړه ان كنا اخذنا منك الجزيه في شبيبتك او بیا ویلې ثم ضيعناك في شيبتك
چې هلک تا نه موږ په ځوانۍ کې ټیکسونه اخیستله اوس په بوډاوالي کې مضایع کړې ورغې سړی راوغوتو هله دله د بیت المال نه څه ورکړه او د هغه نه دایمن ټیکسه درې کړه او بیا یې له رزق مقرر کوو مؤمنان همدغه رنګې د عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنه د عدل یوه ناشنا واقعه دا ذکر کړې ده وایي موږ د رسول الله سلام سره وو 310 کسانو چې لاړو په دې کې طعام ورڅه ختم شو رسول الله فرمایلی صلی الله علیه وسلم چا طعام شته یو صاع په اندازه پیمانه طعام یو کس راوړو چې راوړو د الله نبي صلی الله علیه وسلم څه کلمات ویل برکت کلمات ډیر شو دا طعام په دې منځ کې دا واخ کده دا طعام او خوراک بیا په دې منځ کې یو یهودي مشرک دی هغه تیریږي ووږد سړی دی دا تیر شو ته ویلې چې صحابه کرام راوسه چې د سره ګډې بزي دي ورته ویلې دا کومه ګډه به زموږ ته هدیه کې تحفه کې که څه کې وایي نه زه خرڅوم هغې د په پیسو واغستله چې پیسو واغستله رسول الله وسلم د هغې لوړما خور څه راویستل او چې کله حلاله کړه ټولو صحابه کرامو ته یې ورکړه حتی هغوی فرمایي چې 2 کاسې ډکې کړې او خلک به راتلل او دا ټول ماړه شو تر دې پورې چې ډېر څه پاتې شو موږ په اوښانو باندې ځان سره راوړو دا د رسول الله وسلم برکت په دې واقعه کې درس دا دی دونه ډېر صحابه کرام د رسول الله وسلم سره مشرک دی کافر دی خو د هغه نه ظلم په نه کوي زیاتې په نه کوي دا د هغه حق دی هغه یو ګډ دی اخلي په پیسو باندې او په څو چې هغه راځي د خرڅۍ په حق دی اخلي ولې رسول الله خو هغه کولی شو چې دی واخلي مؤمنانو موږ به ظلم نه کوو په چا باندې او د خپل واک نه به غلطه استفاده هم نه کوو ته ګوره د سختو مشرکینو نه د جنګیانو سره رسول الله بې عدلي نه کړې صفوان ابن امیه دا مشرک دی فتح د مکې وشوله رسول الله وسلم یو 15 ورځې بعد د مکې د فتح نه حنین طرف ته نیت وکړي چې هلته وځي حنین او طائف او ثقیف حوازن دغه خلکو زغرې ورسره کمې وي اسلحه او دا صفوان ابن امیه چې د به د صلاح کار کو په مکه کې ورته ویلې هلکه تاسو صلاح شته وایي او شته دی اوس موږ څه اسلحو ته ضرورت دی تقریبا د 10 نه 40 پورې زغرې دی واغستلې چې لاړې نو دا د په سوال سره واغستلې هغه مولا ورکړلې چې راغې حنین واقع وشوله مشرکینو شکست وخوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زغرې راجمع کړي څه په دې کې څو ورکې شولې چې ورکې شوې ویلې لکه صفوانه موږ نه خو څه زغرې ستا ورکې شوي دي او تا له به موږ د دې تاوان درکو هغه ویلې یا رسول الله هېڅ کله یې نه اخلمه په هغه ورځ چې تا ما نه زغرې غوښتلې او ما تکلکه خبره وکړه چې په غصب یې نه اخلي تا ویل نه په عاریت باندې اخلو په سوال او بېرته امانتا درکو نن ورځ په ما کې اسلام دی ما هغه ته تیر شوی یم او درته بخلي مې دي ته ګوره رسول الله وسلم هغه د کفر په حالت کې د هغه سړي سره صفوان سره ظلم زیاتی ونه کړ ولې رسول الله وسلم په دې قادر او بېرته یې د هغه نه اجازه واخیستله او هغه ته دا بخښنه وکړه ته ګوره د عدل او د انصاف دی واقع ته ور جابر بن عبدالله وایي زما پلار مړ شو په ما باندې قرضونه هم ډېر ما د یهودي سره زما لږه ځمکه و کجوري پکې وي په دې باندې ما بیع السلام کړی چې دونه کجوري به درکوم پیسې مې د اخیستې وې قرض چې وخت راغیسته د دې باغ څه دونه شی ونه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شوی و چې دا يهودي ما په عذابوي او ډېر قرض رانه همداسې غواړي او ټینګ شوی دی راغی هلکه راځئ د دې جابر بن عبدالله باندې سړي قرض دی د یهودي ته به خبره وکړو چې ورغی یهودي ته سپارښت وکړو هغه ویل ابوالقاسمه لا ارضي زه په دې نه راضي کېم ولا انظر او هېڅ انتظار ورته نه کوم صحیح رسول الله باغ ته ننوته ویږه ته څه پکې نشته بیا راغی یهودي ته ویلې وایي نه راضي کېږم او نه ورته انتظار کوم نه ورته کال ته پرېږدم نه وروسته رسول الله وسلم وایي کېناستو فکر یې کو جابر وایي زه رالم یو موټی کجوري مې وله راوړې ویې خوړل لږ خو اوده شو بیا هغه یهودي ته خبره وکړه هغه بیا ونه منله بیا رسول الله وسلم دلته و ما ولله کجوري راوړې هغې وخوړې بیا لږ اوده شو بیا راپاڅېد بیا ویل جابره ته دا کجوري وشوکوه چې ما ولږې وشوکولې رسول الله څه کلمات ویل د هغې نه تاو شو هغې باندې څه برکت رب العالمین راښکاره شو د رسول الله معجزه ده دومره ډېر شو دغه یهودي پیمانې او قرضونه هم خلاص شو او هغه پاتې شو ولې دغه یهودي سره رسول الله ظلم ونه که او د الله نبي کولی شو چې وسوي کړي خو هغه یهودي دی ولې دا یې حق و مؤمنانو د هر چا چې حق یې هغه انصاف وله ورکړو راځو دې ته هر هغه چا چې بې انصافي وکړه مؤمنانو مخکې مو واقع ذکر کړه د هغې نه دولتونه نړېږي ټولنې په ورانېږي الله مکه د انسان نه ایمان وځي د رب سره مخامخ شي سخت غصه به یو روایت کې راغلی دي هر هغه چا چې الله 2 بیبیانې ورکړي او دا په هغې کې بې عدلي وکړي یو طرف ته مایله شي دا به د الله سره مخ شي او د بدن به جزام والي په یو طرف به غوښې او بل طرف د وچ هډوکې او سکلیټ وي او رب به په سخت غوسه الله عز وجل دې موږ او تاسو د بې عدلۍ نه وساتي د بې انصافۍ نه هم دې وساتي رب العالمین دې زموږ په دې وطن او هېواد کې د لوی کچ نه تر وړې هغه اندازې پورې په هر فرد او امیر او مامور او مدیر کې ټولو کې عدل او انصاف راولي زموږ دا ملک د رب العالمین د بې عدلۍ او بې انصافۍ نه وساتي
والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو چې بیا تاسو سره مخامخ یو په هغې پورې په الله عز وجل سپارم. مهرباني.